د نور لارویان د نور لارویان د خبرونې قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ به اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي او ورځنی ژوند به مو په خیر او عافیت سره تېرېږي. قدرمن اوریدونکو د نور لارویان په خبرونه کې تاسو ته بیا هم هرکلی ښه راغلاست وایم. هیله ده چې د تېرو خبرونو په څېر دا خبرونه هم راسره تر پایه واورئ. قدرمن اوریدونکو د نور لارویان په خبرونه کې موږ تاسو ته د اسلام تاریخ سپېڅلي اتلان در پیژنو چې په نننۍ خبرونه کې تاسو ته د الله جل جلاله توره د اسلام او کفر په تاریخ کې تر ټولو سر او زړور جنګیالی او لوی جنرال حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه در معرفي کوم. هیله ده چې دا هم را سره تر پایه واورئ. د اسلامي تاریخ بې مثاله او وتلې څهره خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه. هاغه صدیق یاران یادوم، هاغه خالد غازیان یادوم چې د تیارو سټي و استلا، هاغه د لمر په لار روان یادوم. هغه خالد چې د نړۍ سر قهرمانان او قمندانان دغه جنگي تکتیکونو ته ګوته په غاښ پاتې شوي. هغه خالد چې د اسلام د دین د خپراوي لپاره نړۍ د خپل اس د قدمونو لاندې په خوځښت راوسته. هغه خالد چې د توري د سیوري لاندې ډېر وګړو د اسلام د دین سپېڅلی ژوند ترلاسه کړ. هغه خالد چې په هر لوري برید سره به پر دښمن ناتار جوړ کړ او دښمن به یې داسې پر میدان وځپل چې حتی دښمنو هم ورته د دوهم مرګ لقب ورکړی و. خالد داسې یو پوځي سپهسالار او د دښمن پر وړاندې تکړه نقشه جوړونکی و چې په ډېرو لږو مجاهدینو به یې د نړۍ لرې لرې څنډو ته سفرونه کول او د دښمن لویې لښکرې به یې پرې ماتولې. د نړۍ په خاوره باندې لوی فاتحان تیر شوي، مګر یوازینی اتل خالد دی چې کله یې هم د ماتې غږ نه دی راوړی. همدا لامل چې هغه ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سیف الله یعنی د الله جل جلاله توري لقب ورکړی و. معلومیږي چې په رښتیا هم د هغه ستر میړني او توریالي په څېر قهرمان به د نړۍ پر مخ څرګند نه شي. خالد هغه تلپاتې څېره ده چې د توري په پورته کېدو سره د اسلام دین په نړۍ وځلاوه. ایمانی شور لري، مټو کې زور لري، جذبې د اور لري پر دښمن بیا. کله چې وار کوي کاری گزار کوي، جنگ هم پخار کوي نکړې پروا. میندې نشي کولی د حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه په څېر زوی نړۍ ته راوړي. دا د ستر صحابي او د خوږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د همیشني ملګري حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وینا ده. د مکې تر ټولو ځواکمنه، شتمنه او جګړهیزه قبیله بلل کېده. پلار یې ولید بن مغیره و. ولید بن مغیره د قریش له مشرانو، شتمنو او نفوذ لرونکو کسانو څخه و. د خالد بن ولید رضی الله عنه مور د حضرت عباس رضی الله عنه د میرمنې ام الفضل خور وه. همدارنګه د خالد رضی الله عنه او حضرت خالد بن سعید رضی الله عنه ترمنځ هم خپلوي موجوده وه. خالد رضی الله عنه د مکې په اشرافي کورنۍ کې لوی شو. د عربو د دود له مخې د کوچنیوالي یوه برخه یې له ښار څخه بهر تېره کړه. هغه له ماشومتوبه د اس غلولو، تورې وهلو، نیزې اچولو او جګړهیزو فنونو زده کړې پیل کړې. په ډېر کم عمر کې یې داسې پوځي وړتیا ښکاره کړه چې د قریشو مشران یې ځان ته متوجه کړل. په ځوانۍ کې اوږد قد، قوي بدن، تیز ذهن او بېساری جرأت درلود. هغه د قریشو له هغو ځوانانو څخه و چې د جګړې په ډګر کې ځانګړی شهرت درلود. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړ، خالد بن ولید رضی الله عنه لا ځوان و. هغه د خپل قوم د ډېرو مشرانو په څېر په لومړیو کلونو کې اسلام ونه مانه، بلکې د قریشو د پوځونو له مهمو مشرانو څخه شو. د احد په غزا کې چې مسلمانانو لنډمهاله ستونزه ولیده،
د خالد بن ولید رضی الله عنه پوځي هوښیارۍ مهم رول درلود. کله چې د غره پر سر د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ټاکلي غشي ویشتونکي خپل ځای پرېښود، خالد رضی الله عنه په لومړیو شیبو کې له ستونزې سره مخ شول. خالد رضی الله عنه سخت ټپي شو، خو بیا یې هم جګړې ته دوام ورکړ. وروسته د طائف په محاصره کې هم مهم رول درلود. خالد رضی الله عنه د اسلام راوړلو وروسته د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له نږدې مجاهدینو څخه شو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه پوځي استعداد ته ځانګړې پاملرنه لرله. که څه هم خالد رضی الله عنه یوازې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تعصب له امله اسلام ونه مانه. همدا چاپیریال د خالد رضی الله عنه د ځوانۍ چاپیریال و. یعنې هغه په داسې کور کې لوی شوی و چې د قریشو مشري، شتمني او د اسلام مخالفت پکې موجود و. له همدې امله د خالد رضی الله عنه اسلام راوړل یوازې د یو عادي کس اسلام راوړل نه و، بلکې د قریشو د یوې سترې نظامي کورنۍ د زوی اسلام راوړل و. ځینې خلک پوښتنه کوي چې خالد رضی الله عنه ولې ناوخته مسلمان شو. دا پوښتنه ډېری خلک کوي. ځواب یې دا دی چې خالد رضی الله عنه د حق د لټون طبیعت درلود، خو د قریشو د اشرافو د چاپیریال تر اغیز لاندې و. هغه وروسته خپله ویل، هر ځل به مې فکر کاوه چې محمد صلی الله هغه ته د موتي جګړې قومنده وسپارله. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بصیرت یوه روښانه بیلګه ده. کله چې 3 واړه ټاکل شوي قومندانان شهیدان شول، مسلمان پوځ د بشپړ نابودۍ له خطر سره مخ و. رومیان څو چنده زیات وو. معمولا په داسې حالت کې پوځ یا تسلیمیږي او یا له منځه ځي. خو خالد رضی الله عنه یو داسې پوځي تاکتیک وکاروه چې تر نن ورځې د نظامي علومو متخصصین پرې حیران دي. هغه د شپې پر مهال د پوځ ترتیب بدل کړ. مخکینی قطارونه یې شاته کړل، شاتني قطارونه یې مخکې راوستل، ځینې بیرغونه یې بدل کړل. کله چې رومیان سهار راویښ شول، داسې فکر وکړ چې مسلمانانو ته لوی تازه پوځ راغلی دی. همدې کار د دښمن روحیه کمزورې کړه. بیا خالد رضی الله عنه په مهارت سره پوځ له محاصرې راوویست. د جګړې پر مهال د هغه په لاس کې 9 تورې ماتې شوې. همدا وجه وه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته د سیف الله یعنې د الله د مسیلمة الکذاب جګړه د خالد رضی الله عنه د ژوند له تر ټولو سختو جګړو څخه وه. په پیل کې مسلمانانو درانه تلفات ورکړل، حتی ځینې لیکې ګډې وډې شوې، خو خالد رضی الله عنه پوځ بیرته منظم کړ. صحابه یې د قبیلو پر ځای د ایمان له مخې سره تنظیم کړل. بیا یې د مسیلمة الکذاب اصلي مرکز چې حدیقة الموت یا د مرګ باغ بلل کېده محاصره کړ. جګړه دومره سخته شوه چې سلګونه حافظان پکې شهیدان شول. بالاخره مسیلمة الکذاب هم د وحشي رضی الله عنه په لاس ووژل شو. د دې جګړې اغیز دومره لوی و چې وروسته له نوم څخه ویرېده. د خالد رضی الله عنه د ژوند تر ټولو حیرانونکې پوځي کارنامه شاید هم دا وي. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه امر وکړ چې له عراق څخه شام ته لاړ شي، معمولا لاره ډېره اوږده وه. خالد رضی الله عنه پرېکړه وکړه چې د عربو د صحرا له یوې داسې لارې تېر شي چې خلکو یې د مرګ لاره ګڼله. پوځ څو ورځې د اوبو له سرچینو لرې سفر وکړ. اوښان یې له اوبو ډک کړل. کله به چې اوبو ته اړتیا وه، اوښان به یې حلالول او له نسونو څخه به یې اوبه راایستلې. د همدې سخت سفر له امله ناڅاپه شام ته ورسېد. رومیانو هېڅ تمه نه لرله چې یو پوځ یې له هغه لورې راښکاره شي. ډېری خلک یوازې د خالد رضی الله عنه جګړې یادوي، خو د هغه عبادت ته لږ پام کیږي. هغه به د قرآن عظیم شان تلاوت تل کاوه، د شپې لمونځ به یې تل کاوه، له الله جل جلاله سره یې قوي اړیکه لرله. د جګړو تر منځ به یې دعاوې کولې. کله به چې بریا ترلاسه شوه، ځان ته به یې نه منسوبوله، تل به یې ویل هذا من فضل ربي، دا د الله جل جلاله فضل دی. د خالد رضی الله عنه د ژوند تر ټولو اغیزمنه صحنه د وفات شیبې دي. هغه خپل بدن ته کتل، هر ځای د زخمونو نښې وې، د تورو، نیزو او غوښې نښې ورباندې زیاتې وې. بیا یې وویل هیڅ ځای نشته چې د جګړې نښه پکې نه وي، خو بیا یې په حسرت سره وویل بیا هم په بستر کې مړ کېږم. دا د هغه د شهادت د مینې څرګندونه وه. خو حقیقت دا و چې الله جل جلاله غوښتل خلکو ته وښیي چې حتی د الله جل جلاله توره هم یوازې هغه وخت شهیدېږي. همدا خالد بن ولید رضی الله عنه و، هغه قومندان چې د فارس او روم امپراتورۍ ولړزولې. د جګړې په ډګر کې نه ماتېدونکی و، خو د الله جل جلاله د فیصلې پر وړاندې د یو عاجز بنده په څېر سر ټیټ کړ او له نړۍ څخه ولاړ. د هغه نوم به تر قیامته د سیف الله یعنې د الله جل جلاله تورې په توګه
د اسلامي تاریخ په پاڼو کې روښانه